ډیلیټ سوي میسجان چې دي هغه څنګه وګورو. یعنې که یو څوک تاسو ته میسج راواسي، هغه که پر واتساپ وي، واتساپ بیزنس وي، او یا هم داسې انسټاګرام وي او یا فیسبوک میسنجر وي، پر دې څلور شیزونو باندې که تاسو ته هر څوک میسج راواسي هغه یې ډیلیټ کړي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې واپس د هغه میسجان وګورئ. هغه که په اډیو کې، ویډیو کې، یا هم وایس یا یو تصویر ویډیو یې هر څه یې، بیا هم تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. نو ویډیو تر پای وګورئ چې سر هم په خلاص شي. سمپل پلی سٹور ته راسي. په پلی سٹور کې به تاسو امر ایپ چې دی هغه سرچ کړئ او دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کړئ دوستان تاسو به ایکسپټ به کړئ، بیا به انیبل کړئ. دلته کې تاسو دا یو سیټینګ غواړئ دا به تاسو الو کړئ، واپس بیک به ولاړ سي، بیا به تاسو نیکسټ کړئ. دلته کې تاسو واتساپ، میسنجر او بزنس واتساپ او دارنګه تاسو انسټاګرام هم کولی شئ چې هغه سلیکټ کړئ. بیا به مخکې نیکسټ کړئ پسې، او دلته کې به تاسو انیبل لیکلی، پر انیبل باندې کلیک کړئ، الو به کړئ پسې، بیا به نیکسټ کړئ دوستانو. دلته کې به صحیح نشان ووایي. تاسو دا اپلیکیشن چې دی خلاص اوس که په واتساپ کې تاسو ته هر څوک یو میسج راواسي، که هغه بزنس واتساپ وي، انسټاګرام وي، میسنجر وي، که هغه ډیلیټ کړي. هغه که ویډیو وي، اډیو وي، تصویر وي، هر څه وي، که هغه ډیلیټ کړي هغه به واپس دلته کې تاسو ته شو کېږي. او د دې اپلیکیشن یو بله ډېره ښه خوبي دا ده دوستانو، تاسو کولی شئ چې د هر یوه سټیټس چې دی هغه ډاونلوډ کړي. یعنې تاسو کولی شئ چې هر څوک سټیټس، یعنې ستاسو کوم یو ملګری، ستاسو یو فرینډ وي، هغه سټیټس اپلوډ کړی وي، تاسو کولی شئ چې د هغه سټیټس چې دی هغه دلته کې ډاونلوډ کړئ.